بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم ومعزز مسلمان ورونو، دس یو عمل چې د انسان نه هیڅ بدني هڅه او کوشش نه غواړي او انسان د الله رب العالمین په فضل باندې د جنت مستحق ګرځي. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په خپل مسند کې او امام بیهقي رحمه الله په شعب الایمان کې یو روایت ذکر کړی دی. انس ابن مالک رضی الله عنه وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو مجلس کې ناستو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایلی اوس به یو جنتی انسان راشي. یو انصاري صحابي راغی، ګیرې نه یې د اوداسه اوبه څڅېدلې، خپلې څپلۍ په چپ لاس کې اچولې وې. په سبا له بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې داسې خبره وکړه. بیا دغه صحابي راغی، په دریم ځل باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. بیا دغه انصاري صحابي راننوته. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه د دې صحابي پسې شه تر څو وګوري چې دا صحابي کم عمل کوي چې دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جنتی ویلې. صحابي سره کور ته لاړه. انصاري صحابي ته وی پلار سره مې ستونزه راغلې ده، یو 3 شپې به تا سره تېرې کړمه، کور ته نشم تللی. انصاري صحابي رضی الله عنه ورله ځای ورکړ. عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه وی د شپې زم ویده شم، دا مې ویده شي، شپې په ډډه واوړي یا راپاڅېږي، د الله ذکر وکړي، تسبیحات ووایي، او سهار چې اذان وشي مانځه ته دامځي او زمزمه. اوله شپه داسې تېره شوه، دویمه هم داسې تېره شوه، درېیمه شپه هم داسې تېره شوه. درېیمه شپه چې کله تېره شوه، ما دې صحابي ته وویلې چې ته څه عمل کوې چې د الله پیغمبر ستا په باره کې 3 ځل د جنت ګواهي او شهادت بیان کړ. او عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه وایي ما ته په زړه کې د دې د اعمال ډېر ښکاره نه شول. وایي ما ته د انصاري صحابي وویل زه خو هېڅ عمل نور نه کوم، فقط هغه اعمال دي چې تا ولیدل. دومره خبره ده چې زه مسلمان ته په زړه کې دوکه نه ساتمه، او یو مسلمان له چې الله رب العالمین یو نعمت ورکړی، د هغې نعمت په وجه باندې زه د دې مسلمان سره حسد نه کوم. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه ورته وویلې دا هغه اعمال دي چې ته دغې لوی مرتبې ته رسولی او مونږ د دغه اعمالو طاقت نه لرو. محترم و معزز مسلمانانو ورونو، دا ډېر اسانه عمل دی، ډېر عادي عمل دی، خو لیکن د الله په نزد باندې ډېر لوی اوچت عمل دی. هغه دا مسلمان ته په زړه کې خیره مه ساته، د مسلمان لپاره د همیش لپاره خیرخواهي لټوه، او مسلمان له چې الله رب العالمین کوم نعمت ورکړی د هغې په وجه باندې د مسلمان سره حسد او کینه مه کوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.